د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې او ریاست مسؤلینو د ریاست الوزرا د فرمان پر بنسټ د ټوپ دښتې د پولیسو په ښوونیز او روزنیز مرکز کې پولیسو ته د چاپیریال ساتنې او د ښکار د مخنیوي په اړه سیمینار وړاندې کړ. دغه ریاست مسؤلین وایي له دا ډول سیمینارونو څخه یې موخه عامه پوهاوی او د چاپیریال خوندیتوب دی. له دغه برنامې یا له دغه پریزنټیشن یا دغه سیمینار څخه مو هدف عامه پوهاوی ده، د خلکو ذهن سازي ده چې څنګه موږ وکولای سو ښکار په ټول هیواد کې بند ده. تقریبا د رئیس الوزرا 1414 ګڼه حکم فرمان ده چې په ټول هیواد کې څنګه ده ښکار بند ده. نو له خلکو نه مو غوښتنه ده چې ښکار ونه کړي. د پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز زده کړیالان وایي دا ډول سیمینارونه ورته ګټور دي او هیڅ چاته به د ښکار کولو اجازه ورنه کړي. کې موږ د مرغانو پیژندنه زده کړله، د وحشي ژوو او د چاپیریال ساتنې زده کړه ترلاسه کړله او دا مو پیژندله چې دا وطن ته او هیواد ته څونه ګټه لري او کوم فایدې لري. او لسته ډاډ ورکوو او ورته وایي چې ښکار خو بنده، باید ښکار ونه کړي ځکه چې د مرغان او د وحشي حیواناتو وطن ته چاپیریال ته ګټه کوي. او ډاډ همدا ده چې انشاءالله چې موږ ساتنه ترې نه کوو او نه پرېږدو چې قاچاقبران له دې هیواد نه له موږ نه وباسي. د یادولو ده چې شاوخوا یو کال وړاندې د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ په هیواد کې په هر ډول ښکار بندیز ولګېد.